پاکستان څخه د پښتنو د بایکاټونو دوام. انګور اډې پالتوال وایي د اګست 18 د تورې ورځې په نوم لمانځو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د سویلي وزیرستان د انګور اډې پالتوال تازه پریکړه کې وایي که د پاکستان حکومت غوښتنې ونه مني او له افغانستان سره تګ راتګ بې پاسپورټه نشي نو د دغه هیواد د ازادۍ ورځ به توره ورځ ولمانځي. دوی وایي کوم کس په سویلي وزیرستان کې دغه ورځ ولمانځله نو 1 لک روپۍ به ناغه ورکوي. دغه پالتوالو په نننۍ غونډه کې پریکړه کړې چې که د انګور اډې له لارې له افغانستان سره د تګ لپاره د ویزې او پاسپورټ پریکړه وانخیستل شي نو د 14 اګست چې د پاکستان د ازادۍ ورځ سره برابره ده په سویلي وزیرستان کې به ټول خلک پر خپلو کورونو او دوکانونو تور بیرغونه لګوي. د ځای خلکو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي ویډیوګانې ښایي چې د انګور اډې بازار کې خلک نه لیدل کېږي. د سویلي وزیرستان پر انګور اډه کې د برمل او انګور اډې په دروازه د پاسپورټ او ویزې د جبري کېدو په غبرګون کې د سیمې خلکو له 10 میاشتو راهیسې پلت کړی دی. د انګور اډې اوسیدونکو د دغه پلت په لومړیو ورځو کې د پاکستان له حکومته 14 غوښتنې کړې وې چې په 14 غوښتنو کې په پاسپورټ د تګ راتګ نه منل، د پوځ لخوا د افغانانو نه ځورول، د مالونو آزاد وړل راوړل، پر مالونو د مالیې کمښت، د دولتي ښوونځیو پرانیستل، په ځنغوزیو د مالیې نه وضع کېدل، د خمرنګ دروازې له منځه وړل، د حکومت له بندخونو د سیمې د ځوانانو خوشي کېدل، د لارې د امنیت ټینګول، روغتیایي اسانتیاوې او دې ته ورته نورې غوښتنې شاملې وې. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ. که فیصله وکړله چې په هر ټوله علاقه کې په هر کور په بازار په هر ځای بندوتوره جنډا داري